د لوی او مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت لخوا د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول. د لوی اختر په ورځو کې شاوخوا 100,000 سیلانیانو له پنجشیر څخه لیدنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت د ویان لخوا د انټونیو ګوتریش راپور ردول. ملګري ملتونه هڅه کوي چې افغانستان بې ثباته ښکاره کړي. او د نړیوال روغتیا سازمان د مشر نوې غوښتنه له غزې څخه د سرطان د ناروغانو او د جګړې د ټپیانو په ګډون تر 10,000 ډیر کسان باید وایستل شي. زه محمد صادق فروتان یم او دا هم بشپړ خبرونه. لوی اختر کې شاوخوا 100,000 سیلانیانو د پنجشیر ولایت له بیلابیلو تفریحي سیمو څخه لیدنه کړې. د پنجشیر د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نصر الله ملکزاده وایي چې د لوی اختر له لومړۍ تر 5مې ورځې شاوخوا 100,000 سیلانیانو د دغه ولایت د طبیعي جاذبو څخه لیدنه کړې. ښاغلي ملکزاده زیاتوي چې د پنجشیر د اطلاعات او کلتور ریاست تل سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره هڅه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قانع د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور رد کړی. هغه یې ناسم او له حقیقت څخه لرې بللی دی. ښاغلي قانع زیاته کړې د ملګرو ملتونو سازمان تل دا هڅه کوي چې د افغانستان وضعیت ناامنه او بې ثباته معرفي کړي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی چې یاد سازمان د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظرونه وړاندې کړي. مالیزیا کې افغان سفیر د ټایلرز پوهنتون له مشرتابه سره کتلي. مالیزیا کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر نقیب الله احمدي د ټایلرز پوهنتون له لوی رئیس پروفیسور بارویان او یو شمېر مسؤلینو سره کتلي. یاده کتنه کې افغان محصلینو ته د بورسیو په ورکړې د دواړو هیوادونو د پوهنتونونو ترمنځ د همکاري هوکړه لیکونه او د تجربو په شریکولو خبرې شوې. ښاغلي احمدي د دغې کتنې په پای کې د یاد پوهنتون له روباټیک انجینري، مصنوعي ځیرکتیا او یو شمېر نورو لابراتوارونو څخه هم لیدنه کړې ده. او په پای کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم وایي چې د سرطان، زړه ناروغانو، رواني ناروغانو او جګړو د ټپیانو په ګډون څه د پاسه 10,000 تنه باید د روغتیایي پاملرنې په موخه له غزې وایستل شي. ټیډروس ادهانوم پر خپله ایکس پاڼه ویلي 13 زیږدیز میاشت کې د رفح پولې تر تړلو راهیسې هیڅ ناروغ د درملنې لپاره له غزې نه دی ایستل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر زیاته کړې چې د نورو هیوادونو کې د لا ښې درملنې په موخه باید د ناروغانو او ټپیانو لپاره د رفح په ګډون ټولې ممکنې لارې پرانیستل شي. له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.